سلام دوستانو د مایکروسافت ایکسل د منځنۍ کچې دوهم درس ته ښه راغلاست. په دې درس کې مونږ په محاسبه باندې کار کوو. محاسبه څنګه شروع کیږي، څنګه یې پای ته رسوو، څو طریقې موجودې دي، په کوم طریقو باندې مونږ یو محاسبه شروع کولی سو، یو فارموله شروع کولی سو، یو فارموله څنګه پای ته رسولی سو، نو په هغې باندې بحث کوو. نو راځو دوستانو، تاسو دلته وینئ دا 3 نمبره مونږ لرو. دا 3 نمبره غواړو مونږ په دغه A4 سل کې جمع کړو. په A4 سل کې به لومړی طریقه ده چې مساوي به ټایپ کړو. مساوي نه وروسته به راشو لومړنی عدد انتخابوو، ورپسې بیا د جمع علامه ټایپ کوو، بیا ورپسې دوم عدد انتخابوو، بیا د جمع علامه ټایپ کوو، بیا ورپسې دریم عدد انتخابوو. نو انټر وهو د کیبورډ نه زمونږ به فارموله تکمیل سي. دا یوه طریقه وه دوستانو. غواړو چې همدغه اعداد موږ په دومه طریقه باندې جمع کړو. سره د کیبورډ نه د مساوي بټن بیا پریس کوو، ورپسې د SUM یا د سم په نوم باندې موږ فنکشن راخلو. نو فنکشن چې راواخلو قوس شروع کوو. چې قوس مو کله شروع کړو نو دلته ټاکلی رینج ورته انتخابوو چې دغه ټول موږ ته جمع کړي. قوس بندوو نو د کمپیوټر نه انټر وهو، بیا به هم موږ ته دا 13 راکړي. بله طریقه دا ده چې موږ بیا د کیبورډ نه مساوي ټایپ کوو او ورپسې SUM ټایپ کوو. SUM چې کله موږ ولیکو نو تاسو وینئ دوستانو دلته موږ ته د سم فنکشن راکړي. که دا موږ د کیبورډ نه د ټاپ بټن پریس کړو د قوس سره اتومات دا موږ ته شروع کیږي. نو موږ نه دلته غواړي ګوره لومړنی عدد رانه غواړي چې لومړنی عدد مو څنګه کم یو ده او بل عدد مو کم ده. دلته موږ ورته د دغه سل ادرس ټایپ کوو. سل ادرس چې ده چې A1 نو دلته موږ ورته A1 ورته ټایپ کوو، بیا ورته وایو چې A2 موږ ته جمع کوو، سره بیا د کامې په اساس باندې د A3 خانه جمع کوو. بیرته دا ځل د کیبورډ نه کنټرول انټر پریس کوو. چې کنټرول انټر کله پریس کوو نو قوس اتومات خپله بندېږي. تاسې ګورئ دا بله طریقه وه چې موږ عدد جمع کړل. سره بل راځو دوستانو په بله طریقه باندې څنګه دا جمع کوو. سره نو دلته چې کله راشو دلته موږ د سکرین باندې تاسو ګوره دلته د آټو سم په نوم باندې دلته فنکشن معمولا د هوم په ټاپ کې دلته موږ ته د لاسرسي وړ یم. دا فنکشن موږ د فارموله بار ته چې کله راشو په فارموله کې هم موږ سره دا آټو سم موجود وي. نو تاسو د جنه هم دا فنکشن استعمالولی شئ او د جنه هم استعمالولی شئ. چې کله موږ دا فنکشن باندې کلیک کو اتومات موږ ته یو سل باندې دلته سلیکشن راځي. نو موږ دا سل هدف نه ده، زموږ ټارګټ دا سلونه دي چې دا موږ جمع کو. نو دې سلونو باندې دا سلونه ورته بلاک کوو، انټر وهو د کیبورډ نه، نو بیا هم دا موږ ته راجمع سول. دلته بله طریقه داسې ده ملګرو چې کله غواړو موږ په یو سل کې فارموله ټایپ کو نو راځو سیده په سل باندې کلیک کوو. سل کې چې کله مو کلیک وکړو راځو دلته او په فارموله بار باندې دلته ورته ودرېږو. دلته موږ خپله پاتې فارموله ټایپ کوو. زه راځم هغه د 3 وړ 4 وړو فارموله چې کومې موږ لاندې وکارول د هغې جملې نه یوه فارموله دلته زه په کار باندې وړم. نو زه دلته د سم فارموله اخلم. د کیبورډ نه زه د ټاپ بټنه پریس کوم. چې ټاپ بټنه مې پریس کړله نو بیرته راځم خپل رینج ورته انتخابوم. غواړم دا ځل په 5مه طریقه باندې چې د کامې په اساس باندې نه غواړم دغه 3 واړه موږ ته راجمع سي یو ځای. دلته څه کوو داسې ورته چې د A1 نه بیا دلته 2 ټکي سر په سر د اشارهې علامه د آخرین سل چې د موږ کم ده هغه راخلو، لکه د A3 سل. تاسو ګورئ دلته اتومات د ساحه ټوله بلاک شوله. نو زموږ فارموله دلته قوس ورته بندوو یا کنټرول انټر د کیبورډ نه پریس کوو، زموږ فارموله تطبیق شوه. اوس راځو دلته دغه اعداد ډبل کوو. موږ دا عدد چې ډبل شول غواړو اوس دغه د موږ د شروع رینج وي دا مو د ختم رینج وي، دا سره جمع کوو. مخکې موږ داسې په عمودي شکل راغلو، اوس غواړو چې دا رقم د دغه مکمله ساحه موږ سره جمع کوو. د دې دپاره هم موږ معمولا مغه د مساوي بټنه پریس کوو د کیبورډ نه، د سم فنکشن راخلو، د بیرته ورپسې د ټاپ بټنه پریس کوو. راځو لومړنی عدد مو چې ده د A1 ده. A1 نه موږ ورته راخلو. بله خانه مو چې ده د دا د 3 شوه او دا د هم B شو. نو د B3 دلته د اشارهې علامه چې موږ کله ټایپ کړل ورپسې وایو چې د B3 سل چې کوم د هغې ډیټا موږ ته راواخله. قوس یا منولي بندوو یا کنټرول انټر باندې اتومات دا بندېږي. نو راغلو ګوره دوستانو لس ټوټل 15 شول سره. نو دا هغه لنډه طریقه د فارمولو وه. هیله ده چې دا ویډیو مو د پام وړ ګرځېدلي وي. په دې فارمولې په ایجادولو کې مې موجوده ستونزه حل شوې وي دوستانو.